تاسې څنګه راغلي یاست؟ زما پلار شهید سوی دی. تاسې زما د پلار پاتې ته راغلي یاست؟ تاسې څنګه راغلي یاست؟ سوله غواړئ؟ اوس چې زما ګر د کورنۍ په جنګ کې تباه شولې اوس زه پاتې شم، زه فرقۍ لیونی اوس سوله غواړئ؟ تاسې ولې پخوا نه راتلاست؟ ولې پخوا نه راتلاست چې اوس زما پلار ژوندی وی او زما خویندې زموږ په کور کې اوان وغوښتي؟ زما لس کلونه خور چې کله زما د پلار وجود په وینو کې سور ولیدی او زما د پلار سر تر دیواله لاندې وول، ولالا دا څه په سوي دي ما بیدن دی. سوله راځي؟ راځي؟ زه به ژوند وکړم په سوله کې؟ بیا به زه ژوند وکړم؟ نه راځي، نه راځي، تاسې ټول رښتیا نه وایاست، نه راځي. زما کورنۍ تباه شوه، ای همکار سردار زما غږ ورسوه تر خلکو پورې، دا زموږ د ولسونو غږ ورسوئ. موږ جنګ نه غواړو، موږ جنګ نه غواړو. زه ډېر غمجن اده د سولې کوتره راغله، اده پټه پټه شوه، تر مشکې وینې بهېږي، هغه هم سوله غواړي. موږ ولې داسې بدبخته یو؟ په ګردو هېوادو کې جنګ نشته، یوازې په افغانستان کې شته. تاسې ګرده غمجن یاست، د سره غږ نه کوئ، ګرده ژاړئ. ستاسې په کورو کې دا چا په کور کې غم شته؟ که په کور کې نه یې په ګریبانو کې خو مو شته. جنګ ای خبریانه وروره، دا زما غږ خو تر یو چا ورسوه، سمه ده؟ ای څه شوه؟ انور دا زما غږ ورسوئ چې موږ سوله غواړو. زما پلار، زما خویندې، زما مور ګرده په سرای کې مړه شوه، زما په کور کې بم وغوښتی. اوس نو زه خبر نه یم چې د عسکرو د خوا بم رالی، که چېرې د طالبانو د خوا رالی، خو بم وغوښتی، ړوند بم و. زما د مور لاسونه یې پرې کړه، ما خپل په غېږ کې ونیول. بابا 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 جانا دا خو عسکر ماما دی، دا خو طالب جان دی. وروره ستاسې دوه د لاسه موږ تباه یو، ستاسې دوه د لاسه نن زه بې پلاره یتیم یم او ستاسې د لاسه زه نن مور نه لرم. ملا صاحب زارۍ درته کوم وروره، نه دا جنګ پرېږده. زه ستا ورور یم، دا جنګ پرېږده، زه زارۍ درته کوم. بس ته ډېر مړي مو وکړه، ډېر وطن مو تربتره کړې، بس ته د نور په کول مه کوه، پرېږده دا خپل وطن جوړ کړه.
أذكر ورور بستا نوتا تو بكر دا وصورة بكر نور جاينا وانا ورور ساري تكو بستا مكتبنا ممرانك مدرسة ممرانك بستا استسرات بمعنى نسنا بلاشين كري